زما پیره، زما د زړه پیره وه، زما ښایسته پیره وه. د یوې ورځ خبره، زمونږ د جنګ خبره، زما خوږو ملګرو درته کوم ملګرو. زه په موبایل کې لګیا په څه مشغوله ومه، چې په یوټیوب کې به وم او که فیسبوک مې کوو. ما ته زما پیرې چې څه خبره وکړه، ما ورته غوږ نه کېښو، ما توجه ورنه کړه. پیره نږدې راغله، څه په غوسې راغله. ما نه زما موبایل د لاسه ونیولو. ما وی چې څه دي پیره، څه دې په خوله دي پیره، څه دې په زړه دي پیره. دا په غوسه کې وایي شا د موبایل نه وزګار، لږ شه د دې نه کلار، چې زه خبره کوم ته یې هډو اورې هم نه. چې ته جواب رانه کې راته ځان داسې ښکاري چې کور ودانه دی نه، زه ګل خوبانه دی نه، یوه مزدوره دی یم، یوه نوکره دی یم، یوه مزدوره دی یم، یوه نوکره دی یم. ما ورته ویل چې پیرې خبره داسې نه ده، د ستا خبرې اورم، د ستا خوږې خبرې، د ستا پستې خبرې، خوږې خوږې شکرې. سترګې یې ښکته کړلې زما د حیا پیکرې، او بیا یې روشن وویل چې او او په تا زه ښه پوهېږم چې کله دروغ وایې، چې کله دروغ وایې. خیر په دې کې وخت تېرېدو، پکې کورونا راغله، زمونږ کور ورته چا په ګوته کړی و جوړ، زمونږ کور ته راغله، زما په پیرې راغله. راته یې وې زړګیه زما خو ساه بندېږي، ما هسپتال ته بوځه. ما هسپتال ته بوتله. ډاکټر خبر چې شولو د دې ګردو مسله ده، هم د فشار مسله، اوس د کورونا مسله، او بیا د ساه بندېدل. ډاکټر ویل راته چې د اکسیجن کمی دی، غټه خبره نشته، الله به خیر کوي، خو مونږ اکسیجن ورکوو. نور به مو څه مزغه خورم. حال یې چې ډېر وران شولو نو ډاکټر پریشانه شولو. راته ډاکټر وویلې چې ځان مضبوط وساته، درته خبره کوم کارونه ټول د الله دي، خو زما اندازې مطابق د ستا د پیرې سره بس د یو څو ورځې دي. ترېنه معافي وغواړه. په ژوند کې جګې ټیټې ښځې خاوند ترمنځه راځي راځي خامخا. په دې خبرو زما د خپو نه ساه ووته، خو ځان تکړه مې کړلو. زه مې د پیرې خواله ورلم، نږدې ورلم. هلته زمونږ رشته دار ناستو د پیرې سره. ما ورته ویل چې ګرانو تاسو بهر وځئ لږ، زه مې د پیرې سره یو څو خبرې کوم. هغه چې ووتل نو ما ویل چې پیرې زما طبیعت دې ښه ښکاري نن. زه هم ډاکټر نه راغلم. راته یې ویل هغې چې د ستا طبیعت ښه کېږي، انشاءالله په څو ورځ کې به مونږ خپل کور ته لیږي. بیا هم خبره کوم د ژوند هیڅ پته نشته، درنه معافي غواړم څه که په زړه کې دې وي، زما غلطي، زما خطا. ما به چې دروغ ورته ویل وا قدرتي خبره چې دی به ونیولم. زما په دروغو باندې ګویا چې پویه شوله.
دې سترګې جګې کړلې. په ماتو ټکو څه په مشکله سره یې څو خبرې وکړې. ویل یې معلومه شوه چې تا ته ډاکټر څه ویلي. د ستا نه یم خفه، خو درته سوال کومه، زما واړه ماشومان، زما خواږه ماشومان، پاسته ماشومان، درنه خفا چې نشي، ژوند یې بلا چې نشي. په مشکلاتو سره، مصیبتونو سره ډېر مې نازک لوی کړي، ماته ګلان جوړ کړي چې د خوشحاله ساتل. نو زه په هغې جهان کې درته دعا به کوم، په ما احسان به دې وي، درنه خوشحاله به وم، درنه خفا به نه وم. بیا یې کړې سترګې بندې، نور یې هیڅ ونه ویل. زما یې ټوله حوصله په دغو څو لفظونو، په ماتو ټکو سم په اوبو یې یوړل، سم په سیلاب یې یوړل. بهر راووتلم، په زوره باندې په جړاګانو سر شوم. په سبانۍ ورځ مې د پیرې حال ډېر وران شو. ډاکټر وینټیلیټر تکړه، په وینټیلیټر پراته پیره بې هوشه شوله، بیخي په ځان نه پوهېده. په دې حالت کې ورته خواله نږدې شولمه. ما ورته ویل چې پیرې ګوره ډېر خلک راغلي د ستا پوښتنه کوي، زمونږ بچي وګوره د ستا پوښتنه کوي، وروڼه او خویندې د ستا پوښتنه کوي، وروڼه او خویندې د زما د ستا پوښتنه کوي. زما ښایسته پیرې، زما لیلا پیرې، درته خبره کوم، درته کیسې کومه، د خدای دپاره پیرې یو څو کیسې خو وکړه. خو دې څه غږ نه کو، بیخي څه غږ نه کو. ما ورته ویل چې پیرې چې زه خبره کوم ته یې هډو اورې هم نه. ما ته ځان داسې لګي لکه خاوند دې نه یم، لکه سړی دې نه یم، چېرته مزدور دې یمه، چېرته نوکر دې یمه. په دې خبره یې بس سترګو ته پړک ورکړلو، لږې یې پورته کړلې، خو بیا یې بندې کړلې. ګویا جواب یې راکړو چې ستا په شانت نه یم، ما درته غوږ نیولی، خو څه ویلی نشم. زما د ښایسته پیرې، زما د لیلا پیرې، د سترګو رپ کې دغه بس آخري کیسه وه، دا آخري کیسه وه. له زما خبرو پیرې خپل غوږونه بند کړل، غوږ یې کاڼه داسې کړل. د انصار ویرو ژړا، د انصار چغې سورې، د همیشه دپاره پیره بیخي نه اوري، پیره بیخي نه اوري، پیره بیخي نه اوري.